ګرانو دوستانو السلام علیکم. په نننۍ ویډیو کې موږ او تاسې د HTML lists لولو. نو راځئ چې importance of HTML د list په ډول وښیو. په لومړي قدم کې موږ او تاسې دوه ډوله لیستونه لرو چې یو UL یا unordered list دی او بل هم OL یا order list دی. نو راځئ چې UL list څخه ګټه واخلو. UL دا هم بندوالی کوم ایټمونه چې مونږ غواړو هغه تشریح کړو هغه د LI ټک په واسطه ښودل کیږي. مثال په ډول importance of HTML دا ده چې HTML is free. بل ایټم شی ده چې HTML is easy to learn. بل هم دا ښودلی شو چې HTML is easy to edit. نو اوس که صفحه سیف کو ریفرش کو ګورو چې یو لیست موږ ته جوړ شوی دی چې د بولټ او یا هم د وړې دایرې په اساس دی. نو که وغواړو چېرته دا لیست د شمیرې په اساس جوړ کړو بیا د OL یا order list څخه ګټه اخلو. دا UL unorder list و. نو راځو د OL څخه ګټه اخلو. OL دا هم بندېدل. همدغه ایټمونه رااخلو چې ډېر وخت مو ونه نیسي. را کاپي کوو یې کنټرول وي سیف کوو یې. اوس چې کله موږ او تاسې صفحه فرش کړو نو ګورو چې همدغه ایټمز چې دي د څه شي په اساس لیست شوي دي د شمیرې په اساس موږ ته ښودل شوي دي. نو که چېرته وغواړو یو لیست د بولټ په اساس د unorder list څخه ګټه اخلو چې UL دی او که بیا غواړو چې د شمیرې په اساس وي بیا د OL څخه ګټه اخلو. نو تاسې کولی شئ مختلف لیستونه همدا ډول د ضرورت په اساس که شمیرې ته ضرورت د شمیرې په اساس یې جوړ کړئ چې OL دی او که بیا نه بیا د UL په اساس یې جوړ کړئ. نو زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. په راتلونکي ویډیوګانو کې به د HTML نور بیسکس اساسات ووایو. مننه، خوشحال اوسئ، ښه وخت ولرئ.